الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه المسلم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د ایمان ورونو، الله تعالی مو سره زما عملنامه ورځ په قیامت باندې په خلاص باندې درکا. هغه بله جمعه کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقنینی فرمان یا هغه قوانین چې هغې د حج د عرفې په ورځ باندې لوستي او ټولو خلکو ته اعلان وکړ چې اسلام د دغې قوانینو لاندې چلیږي چې د هغې نه یو ربا د سود حراموالی او د سود ظلم چې باید سود د اجتماع او د دې ټولنې نه ووځي او د معاشرت ژوند په مسلمانانو کې بدون د سود نه وي، نوره بیع او شرا په حلاله توګه باندې وي او صرف سود او ربا باید نه وي. اوس راځو دې ته چې الله جل جلاله د سود په باره کې هم ما آیاتونه په هغې جمعه هم ولوستل او اوس یې بیا هم لرم، خو لږ په بشپړه توګه باندې دې جمعه کې ورباندې خبرې کوو چې سود څه شی دی په اسلام کې. اوس دا ویو چې الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس. الله جل جلاله فرمایي ها کسان الذين يأكلون ها خلق چې خوري الربا سود لا يقومون او نودريږي الا كما يقوم الذين دوب نودريږي ورځ په قیامت باندې یا په دنیا کې هم نه به ودرېدلی به نشي يتخبطه الشیطان مگر دوی به مسه کړي وي او لیوني کړي به وي شیطان به دوی پورې نښتی وي، د دوی په مغزو کې به وي، د دوی په وینه کې به وي
او شیطان به د دوی سره مسه به کوي او د دوی نه به هغه خپل عادي حالات اخیستي وي او یو اضطراب او په یو بل تکلیف کې به یې اخته کړی وي او لیونی به یې جوړ کړی وي. ذلک بانهم قالوا دا ځکه دی چې دغې خلکو ولې دا شیطان ورسره داسې لوبه وکړه او ولې لیونی پاڅېده په ورځ د قیامت باندې او ولې په دنیا کې د لیوني غوندې دی ځکه چې دوی به همیشه دپاره ویل انما البیع مثل الربا تجارت چې دی دا په مانند په شان د ربا دی. ربا او تجارت او سوداګري دواړه یو څیز دی او دې دواړو کې فرق نشته دی. واحل الله البيع مگر دا چې خبردار اوسېږئ احل الله البيع الله جل جلاله خرید و فروش پیرودل او پیریدل دواړه حلال کړي دي اخیستل او خرڅول دواړه حلال کړي دي بیه یې حلاله کړې ده تجارت یې حلال کړی دی او حرم الربا او سود یې حرام کړی دی. فمن جاءه موعظة هغه چاته چې ورسېږي دا موعظه من ربه دا نصیحت د الله نه او دا امر د الله نه فانتهى منې دي شي د دې سود نه فله په دې دپاره ما سلف هغه څه چې پخوا دې سود باندې ورکړي دي هماغه شی ورته شته دی او زیاتې پیسې ورته نشته دی. وامره الى الله او د دې امر د الله تعالی لره دی. ومن عاد او که هغه چا دې باندې امر د الله وشو او هغه چا چې بیا د دې نه سرکشي وکړه او بیرته وګرځېده په سود پسې فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا هغه کسان دي چې همیشه دپاره به په اور کې وي او دوی صاحبان د اور دي. یمحق الله ربا الله جل جلاله محوه کوي د منځ بوزي او لرې کوي ربا باندې چې څومره پیسې دي بې برکته به وي او ورکې به وي او همیشه دپاره به سودخور احتیاج وي. ویربي الصدقات او تربیه کوي صدقات او نیک کارونه او نیک اعمال صدقات او نیک عمل. والله لا يحب كل كفار اثیم الله جل جلاله هیڅ وخت دوست نه ګڼي هغه څوک چې هم کفران کوي نافرمانی کوي او هم ګناهګار دی د الله جل جلاله چې د هغې امر نه مني. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات بېشک هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک کارونه یې کړي دي. واقاموا الصلاة او مونځ ودرئ وآتوا الزکات او زکاتونه ورکوي. لهم اجرهم عند ربهم دوی دپاره هغه اجر دی چې کوم یو د الله په نزد باندې دی. ولا خوف علیهم دوی ته به هېڅ ویره نه وي. ولا هم یحزنون یعنې د عذاب نه به نه یېرېږي او په دنیا کې به دوی هم غمګین نه وي او په آخرت کې به هم نه وي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقیه ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی وویرېږئ د الله نه او پرېږدئ او تېر شئ ما بقیه من الربا وروسته د ربا نه چې وروسته د احکام شو. ان کنتم مؤمنین که تاسو رښتیا هم ایماندار او یقینا په اسلام باندې ایمان راوړی وي. فان لم تفعلوا که دا مو نه کړه او زما حکم د الله مو نه منو الله وایي زما حکم مو نه منو نو بیا فاذنوا بحرب من الله ورسوله تاسو ته اعلان دی د الله د طرفه د جنگ او د رسول او الله تاسو سره به جنگ کوي. وان تبتم او که چېرته تاسو توبه وکړه فلکم رؤوس اموالکم تاسو دپاره به هغه څه وي چې هغه ستاسو د مالونو اولین سرمایه او ستاسو پانګه ده. لا تظلمون ولا تظلمون نو تاسو به هم ظلم نه کوئ او نه به په تاسو باندې ظلم کیږي. او رسول صلی الله علیه وسلم په دې برخه کې داسې فرمایي. جابر رضی الله عنه روایت دی د مسلم روایت دی وایي فرمایي چې لعن رسول الله لعنت کړی دی الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا باندې آکل الربا څوک چې ربا خوري یا سود خوري وموکله او هغه څوک چې سود غواړي وکاتبه او هغه څوک چې د سود سند لیکي وشاهدیه او هغه څوک چې د دې شاهدي ورکوي یعنې دواړه شاهدان. وقال هم سواء رواه المسلم دوی په عذاب کې یو شی دی د دې ټولو په منځ کې عذاب یو شی دی دې کې فرق نشته دی. خوړونکی ورکوونکی کاتب لیکونکی او شاهدی دواړه. اوس راځو دې ته چې سود معنا سره الله جل جلاله په دې کتاب کې ډېر ښایسته فرمایلي دي. د سودخور معنا څه ده د سود معنا څه ده ربا څه ده دغه بیع او شرا څه ده اجاره څه ده د دغې هر شي دپاره د الله جل جلاله په کتاب کې د دې ټول قوانین نوشته شوي دي. بیع او شرا څه شی دی شرکت څه شی دی لږ او ډېره څه شی دی زکات څه شی دی د بیع انواع څه شی دی اجاره د پټي څه شی ده د ځمکې څه شی ده
د اجاره د کور چې شی ده نور ټول هغه لین دین معاملات څومره چې انسان سره لازم دي په اسلام کې هغه لیکلي دي او د دې لین دین نه او د حرامو فاسدو بیع نه یوه فاسده بیع ربا او سود دی. ولې ربا او سود دی؟ او الله جل جلاله ورته اول دا ډېر مهم سوال دی چې الله جل جلاله یمسه شیطان، دا شیطان مسه کړی دی، لیونی کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الشیطان یجری فی الدم، د انسان په وجود کې په دې وینه کې شیطان د سړي ځي او راځي او وسوسه اچوي په سړي ته پکې. فلهذا دلته هم دا ثبوت د دې دی چې شیطان سړي باندې اثر لري. تاسې به وي لکه پیرانو چې نیولې، لکه جنیاتو چې نیولې. نو د پیرانو نیولې ولې چې قرآن عظیم شان دلته تا تثبیت کړه ده یتخبطه الشیطان من المس، دی به د مس او د خپلې سلطې لاندې راوړې وي چې لیونې کړې وي. د شیطان لیونتوب، د پیرانو نیول، د مغزو خرابېدل هغه د قرآن حقیقت دی او قرآن دا ثابته کړې ده چې شیطان په انسان کې پیران خلک نیسي او مغزی خرابوي. ځکه یتخبطه الشیطان من المس، د خپل مس نه به شیطان به دې مسه کړې وي او په داسې حال کې په دنیا کې هم لیونې وي. تاسو وګورئ یو سودخور همیش دپاره په دې لټه کې وي، د شپې په ګوته شمار کوي، په لرګو باندې شمار کوي، په تسپو باندې شمار کوي، په انټرنیټ باندې شمار کوي، په کالکولیټر باندې شمار کوي چې زما پیسې څومره دي او څومره به وګټم او څومره به ونه ګټم. په همدې سودا کې سبا او بېګا او داسې وپړسېږي لکه یو خیټ چې پړسېږي او یا هغه څه داسې پړسېږي لکه یو ټیر چې سړی پوره په هوا باندې پړسي. او دا د څه دپاره پړسېږي؟ د دې پړسوب د حقیقت نه دی، بلکې د دې پړسوب د دې نه دی چې دی د خپلو چړچو او مزو کې مست دی او دا روزانه چې د چا نه سود اخلي، د چا په مریخ پږدي، د چا وینې څکي، نو هغې ته دی پړسېږي ورباندې او خوشحالېږي ورباندې چې په دې باندې مې دومره ګټه وکړه او په دې باندې مې دومره ګټه وکړه. نو شیطان دا مسه کوي هم په دنیا کې او په آخرت کې چې کله جګ شي لیونی به وي، په ځان به نه پوهېږي. لکه دنیا کې ستا په معاشرت کې نه دی، ستا په معاش کې نه دی، ستا په ښه او بد کې نه دی، ستا په اختر او برات کې نه دی، تا سره په خوشحالۍ او په رابطو کې شریک نه دی، تا سره معاهدات نه لري، تا سره راکړه ورکړه نه لري، صرف په خپل ځان باندې مصروف دی او د پیسو په ګټه کې دی. همدغسې به په آخرت کې چې جګېږي لیونی به وي او هېڅ به نشي کولی. بعضې ځینې احادیثو کې داسې وایي چې ورته الله جل جلاله چې کله پورته شي ده ورته ویل کېږي چې واخله هغه سلا دی چې تا د الله سره جنګ کو وجنګېږه ورسره. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله او د رسول جنګ دا دی مکه کې د مواتلو اتم یا نهم کال باندې د ربا آیاتونه نازل شو. نو اخري روایتونه، یو روایت کې داسې وایي چې نه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی او ځینې وایي چې یوه میاشت ژوندی او چې د ربا آیاتونه نازل شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په بشپړه توګه خلکو ته شرح کړه چې ربا او سود ډېر حرام دی. د موکل په مکه کې مخزومیه طبقه او فرقه او یا د هغوی هغه قوم چې او دویم ثقیف قوم، دا دواړه سره په سود باندې برخلافه شو. بالاخره عریضه یې راوړه او عرض یې وکړه د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موکل په مکه کې موجود و. نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولیکل چې دلته دوه کسان دي، دا دواړه قومونه دي. یو وایي چې موږ مسلمانان شوي یو، نه سود ورکوو او نه سود اخلو او نه د سود ته قانع یو، ځکه دا ګناه ده په اسلام کې. او هغه بله وایي چې موږ ته سود راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دلته په فرمان کې ولیکل چې ورته ووایه سود حرام شوی دی، مسلمان نه سود اخلي نه سود ورکوي. هو که څوک بیا هم داوطلب د سود وي نو جنګ ورسره وکړه، یعنې حرب ورسره خامخا ضروري دی چې دې سره جنګ وشي. همداسې د هر چا سره چې کوم یو سودخور وي د هغې سره حد جایز دی، ځکه دې آیاتونو کې دا تثبیت شوی دی چې دی وایي چې احل الله البیع وحرم الربا، الله جل جلاله بیع حلاله کړې ده او ربا یې حرامه کړې ده. مګر دی وایي چې ربا هم په مانند د بیع غوندې ده، هماغسې عین شی باندې نه، دا هېڅ وخت نه دی. اوس راځو دې ته تعریف د سود څه دی. تعریف د سود د دې دی پخوا د جاهلیت په وخت کې یو سړي ته 10 روپۍ ورکولې. 10 روپو په مقابل کې بیا ورته ویل چې میاشت تېره شوه 1 روپۍ به زیاتې که بیا به بېرته ورته دویم ځل بیا ورته رجوع وکړه، ورته ویل چې 2 روپۍ زیاتې کړه، که بیا به د میعاد او د وعدې سره بیا پیسې رانوړې، بیا به پرې 3 روپۍ کړې، بالاخره به سود همدغسې غټېده. او د عصري کتابونو کې داسې لیکي چې کله فرانسه کې
هغه یهود او یا فرانسویان به په یو ځای کې به ناست وو او هغې به پیسې به ورسره ایښې وي مخکې کوم یو احتیاج سړی به چې راغی د هغې احتیاج سړي دپاره به پیسې ضرورت وي ده به ورته ورکړې پیسې هغه خپله فرانسوي ژبه او لاتیني ژبه بک او بنک او بک بینک او دا شیونه د هغې دی نه اخیستل شوي دي کله به دوی چې ورته پیسې ورکړي نو بیا به ورباندې سودونه اضافه کول او فیصدي به ورباندې اضافه کوله بالاخره دغه اوسني نن کوم یو چې د لینډرس قوانین دي په انګلستان کې د اقتصاد دپاره او که د ادم سمیت قوانین دي دا د عصري قوانین دا دي او پخواني کلاسیک قوانینو کې هغه پخواني بینک او بک او بینک لیکل شوی نو هغې وخت کې هماغه یې راواغسته په یو ښه حسابي شکل باندې او په ښه شمېره باندې بدل کړه په کتاب الله په مقابل کې دوی د سود سیستم جاری کړ او دا د سود سیستم په هر اروپا په دولتونو کې د امریکا په دولتونو کې دا همیش دپاره دی د دې باندې بحث وي د مقننه قواو قوي چې 40% سود وټاکو او که 10% وټاکو امریکا کې 10% او په انګلند کې 50% 49% او همداسې ورځ په ورځ باندې راکمیږي خو دې کې د اقتصاد یو سوال دا موجود دی چې بینکونه او سرمایهداران دې ته ګوري چې تر ودرېږه کوم یو چې غوښتنه ده او کوم یو چې ورکونه ده یعنی تقاضا او عرضه دواړه ارزیابي کوي که یو سړی داسې وي چې خلک یو سړی راشي او د سود اخیستونکي کم وي یعنی د سود اخیستونکي کم وي هغې باندې فیصدي د ربا او د سود زیاتېږي او کله چې بازار ګرم شي عرضه ډیره شي په بازار کې بیا سود راکمیږي ورو ورو راکمیږي دا د خپله د بینکدار خوښه ده دا نه د قانون پروا کوي نه د بل چا پروا کوي او قانون ورته رسما اجازه ورکړې ده چې څه رقم خوړلی شي دا انسان او څه رقم یې وینې زبېښلی شي او څه رقم یې احتیاج کې او غلامۍ کې اچولی شي دغه ټول واخله او عموما د اقتصاد له مخې ټوله دنیا دا وایي دغه د اقتصاد د مخې چې دغه امپریالیزم او فیوډالیزم او بورژوا او دغه منځته راغله او سوسیالیزم او مارکسیزم منځته راغی او ماوستینګ منځته راغی ماویزم منځته راغی ټوله تقاضا دا وه چې نړۍ په سود ولړل شوه په سرمایهدارۍ ولړل شوه ځینې خلکو عکس العمل ښکاره که هغو د ډېر عکس العمل نه په شا دومره لاړه چې سوسیالیزم ته تسلیم شو پلورتاریا باندې ایمان راوړ او ځینې دومره تسلیم شو چې هغو صرف په منطق او په ټوپک باندې ایمان راوړ او ځینې دې ته تسلیم شو چې صرف ډاکو او غل دي وي او سرمایه دي وي او ځینې دې ته تسلیم شو چې په یو کرسۍ دې ناست وي پړسېدلی دې ناست وي په مزو چوچو دي وي سرمایهدار دي وي غریب ته دې پیسې ورکوي او اوس هم همدا قوانین دي کله چې انسان ورشي او یا به کور اخلي یا به د زوی ته واده کې او یا به تعلیم و تربیه کې د زوی دپاره کې او یا به کفن ته د مړی پروت وي او یا به نور کوم احتیاجات لري او یا به داسې وي چې لوڅ به وي هېڅ شی به نه لري لباس به نه لري نو که لارې درته په بانک کې ناست د مزو چړچو سره او د هغې مزو چړچو سره چې څه یې خوښه وي هغسې در باندې سود کوي تاکه به یې کال ته ورنه کړي بل کال به در باندې نور زیاتېږي بل کال به در باندې نور زیاتېږي بندي او د جیل والا او یو اسیر او غلام به د هغه سرمایهدار چې تا ته یې پیسې درکړي دي او شپه ورځ به د همدې سرمایهدار دپاره کار کوي نه د خپل اولاد سره ترحم شته نه د کله ماغزه په قلار باندې پاتې شو او نه کله داسې وشو چې الله جل جلاله ته دې سوال وکړه چې ما ته خپله پیسې راکړه لږې وي که ډېرې وي او صبر به وکړمه او کور نه اخلم خیر دی مجلل نه اوسېږمه خیر دی غریب کور کې اوسېږم او یو داسې کور کې اوسېږم چې هغې کې زما ګزاره وي جامو او لباس کې به هم فکر وکړم د دې ټولو شیونو نه به تېر شم نو دا فکر چې سړي نه واخیستل شي الله تعالی یې په خپل قهر باندې واوړي هغه څوک چې ربا ورکوي عاقل او معاقل دواړه په غضب د خدای باندې ککړ شي او کاتبان او سرکاتبان او کمپیوټر والا ناست او خپل سندونه لیکي او شاهدان هلته موجود وي او دغه ټول لعنتي خلک هلته وي د غریب د وینو د څښلو دپاره ټول د دې منصوبې جوړوي دې دپاره قوانین جوړوي په کلاسیک اقتصاد کې او په نوي عصري اقتصاد کې او دې ټولو کې ربحه چې نه وي په بانک کې هغوی بانکونه نه چلوي خو صرف ربحه کې فرق دا دی چې کوم یو سړی په پڅه چاړه څوک حلال کړي او کوم یو په تېره چاړه باندې حلال کړي په کوم وخت کې حلال کړي او په کوم وخت کې حلال نه کړي نو ځکه الله جل جلاله دا وایي چې دا به شیطان مسه کړی وي دا د بشر دپاره یو ډېر لوی مرض دی او یو ډېر لوی تکلیف دی همیش دپاره د سرمایهدار او د مزدور جنګ وي همیش دپاره د غریب او د سرمایهدار جنګ وي
غریب د دنیا نه بالکل ناامیده په خپل کور کې د خپلو بچو او ښځې سره او د خپلو احوال او د اسبابو سره کله هم نشي خوشحالېدلی او مور به همیش دپاره په چرچو کې وي په مزو کې به وي د سود پیسې به ورته راځي پړسېږي به روزانه به د یو بل د غریب وینې څکي او هغه به خوشحاله وي نو اوس د دې سود دپاره الله جل جلاله داسې فرمایي چې کله چې ټول هغه څه چې تاسو سود باندې ورکړي هغه پرېږدئ او که بیا هم نه پرېږدئ لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په ورځ د حج باندې ویل چې سود زما د دواړو خپو لاندې دی نور نه غواړم چې د عباس رضی الله عنه زما د تره سود څوک ورکړي ما ټول سودونه بخلي دي خلکو ته نو سود د اجتماع دپاره یو ډېر لوی مرض او د هغې دپاره ډېره لویه ککړتیا ده نو که چا عمل صالح وکړو زکات یې ورکړو زکات یو مشروع شی دی بیه یو مشروع شی دی سوداګري او تجارت یو مشروع شی دی همیشه دپاره تجارت یاد شوی په قرآن عظیم الشان کې په حدیثو کې خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تجارت کړې د تجارت دپاره یې مزدوري کړې ده پیغمبرانو ټولو تجارت کړی دی تجارت او حلاله مزدوري په هر ځای کې چې وي هغه حلاله ده خو دا چې د قرآن مخالف هغه څه دي ربا پیسې زیاتې ربا معنا هم په عربي کې دا ده اربا او ربا په قرآن عظیم الشان کې راغلي ځینې آیاتونه داسې معنا ورکوي چې زیاتوالی او په ځینې کې دا معنا ورکوي چې کثرت او زیاتوالي سره لویوالی یا لکه فرضاً یو سړی چې خپل بچی تربیه کوي او په کلاره کلاره باندې غټېږي یا سړی د خپلې اسپې بچی ورو ورو تربیه کوي او غټېږي داسې د ده سرمایه هم غټېږي نو ربا د دې نه دی چې بدون د دې نه چې کوم قوانین تقاضا وکړي د یو غریب دپاره په یو مورچل کې ناست او د هغې د وینې زبېښلو دپاره دا سرمایه سړی ساتي نو اوس الله جل جلاله دا وایي چې که چېرته دا نه کوئ ما سره په حرب باندې او د رسول سره په حرب باندې په جنګ باندې کوم یو چې غریب په اجتماع کې ځورېږي په خپله جنګ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سره ژوند دی ځکه د هغې د قوانینو سره ژوند دی د دې په اسلام کې کومه برخه نشته دی دا یو کافر شخصیت کې یو منکر شخصیت کې او د اصلي مالک د ټولو سرمایو الله جل جلاله دی خدای د خپل ځان دپاره کوي په یوروپ او په امریکا کې دا دواړه روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صامت رضی الله عنه روایت کوي شپږ شیان ښیي چې په دې کې تفاضل راځي او سود راځي الذهب بالذهب سره زر په سرو زرو طلا په طلا باندې والفضة بالفضة سپین زر په سپینو زرو باندې یا نقره په نقرې باندې والبر بالبر غنم په غنمو باندې یعنی قمح په قمح باندې والشعير بالشعير وربشو په وربشو باندې والتمر بالتمر خرما په خرما باندې والملح بالملح مالګه په مالګې مثلا بمثل یو شی به وي دواړه سواء بسواء برابر به وي دواړه یدا بید لاس په لاس به وي فاذا اختلف هذه الاصناف کله چې مختلف سو دغه اصناف یعنی ذهب په ذهب طلا په طلا نه وه سره زر په سرو زرو نه وو نقره په نقره نه وه فبيعوا كيف شئتم بيع خرڅ کوي یو په بل سره چې څنګه خوښه وي اذا کان یدا بید چې وي نقد او مقدور التسلیم یو د بل سره نږدې اوس راځو دې ته چې دا فده په فدې باندې څنګه سره زر او سپین زر یو سره زر دی بل سپین زر دی د دې دواړو ترمنځ مثلا یو عراقي دي او یو په خپل باندې سعودي دي او یو اسیایي سره زر دی یو اروپایي سره زر دی تاسو د دې جنس اوچت ګڼئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په یوه تله بیا خرڅوئ هو که بیا د داسې دې په کار وي وروسته بیا مسله راځي که چېرته دې په کار دا وي چې د دې نه ښه اعلی واخلې نو بیا دا خپل ادنا خرڅ ته او اعلی پې په بازار کې په پیسو باندې واخله خو دا به برابرې نه دغه ټول شیان په دوو قسمو باندې تقسیم شوي دي په شریعت کې یا به وزمین وي وزنین موازنه به وي او وزن باندې به تړل کېږي په کیلو او په چارک او په پاو به تړل کېږي او په ګرامونو به تړل کېږي او یا به داسې وي چې په کیل باندې به کېږي کیل مکیل کیل او مکیل دې ته ویل کېږي چې پیمانه به اخلي مثلا یو سطل یو بالټې خورما یو بالټې دا یا به په کیل او په مکیل باندې وي او یا به په وزن په موزون باندې وي که د دې نه قوت او خارج شو نو هغه سود دی په اټکل باندې هېڅ شی نشي اخیستلی ځکه په اټکل باندې ستا ایمان دا نه مني چې آیا دا به رښتیا هم دومره وي او که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر شی به په مثل د مثل باندې بدلې نه ده فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تتبع الذهب بالذهب الا مثل بمثل بیا وایي چې ګوره مثل په مثل به بدل کوي لا تشفوا بعضها على بعض ولا تتبعوا الورق بالورق هېڅ کله ورق په ورق
او یو شی قیرات په قیرات بل رقم په قسمونو باندې یو د بل سره بدل نه کوي بلکې په وزن کې به مساوي وي ځکه چې دا به وزني وي زر او سپین زر دا وزني شیان دي او خورما غنم کله کېدلی چې وزني وي او کله کیل باندې وي یعنی په پیمانه باندې وي معمر رضي الله عنه روايته قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل طعام بطعام باني مثل بمثل باني ولي عمر رضي الله عنه فرماي الذهب بالذهب ربا إلا ها وها فچیرته یو په بل باندې بدل کړ لکه د عراقي دی په سعودي باندې بدل کړ چې یو په بل کې فرق او فرق دی وایست او زیات دی ورکړ نو عمر رضی الله عنه وی نه دا ربا ده الا ها مگر دا چې برابر وي سره نو بیا به سره برابر شي هر شی چې وي د دې سره برابر به ورکول کېږي سعید رضی الله عنه روایت کوي دا ابو هريره رضی الله عنه نو وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمل رجلا على خیبر یو سړی خیبر ته ولېږه فجاء بتمر جنیب هغه سړی راغی د خیبر نه راغی د یهودو د اوسېدو ځای او خیبر 15 کال باندې هغو سره غذا شوې ده د هغې نه راغی او فقال اکلو تمر خیبر او دې اکلو كل تمر خیبر هكذا قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا لنأخذ الصاع من هذين بالصاع دغه تمر چې و دا وي خوږې وي او ښې وي ډېر خوندورې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا خو ډېرې ښایسته کجورې دي او ډېرې ښایسته خرما دي دا دې د کوم ځای نه وایي دا ما واغېستلې صاعین بثلاثة یو صاع یعنې پیمانه هغه وزن ما یو صاع واخیست صاعین 2 صاع واغېسته په 3 صاع باندې فقال لا تفعل مه کوه داسې ځکه دا سود دی څه وکړه الجمع بالدراهم تا به دا خرڅ کړی وی په دراهم او په پیسو باندې ثم ابتع بیا به دې اخیستی وی بالدراهم په هماغې دراهمو باندې جنیبا هغه خرما چې هغه ښایسته وي که لږې کېدلې او که ډېرې پرې کېدلې داسې به دې نه کولې چې یو صاع دې په 2 صاع ورکولې او 2 دې په 3 ورکولې وقال فی الميزان مثل ذلك او ویل شوي دي همدغسې په تله کې همدغه قوانین به مراعات کېږي او همدغه قوانین به وي ځکه چې د قوانینو د مخې به دا ټول شي نه برابرېږي په وزن او په کیل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بلال راغی او هغه ورته وایي نبي صلی الله علیه وسلم وایي هغې سره خرما وي ردیون فبعت منه صاعین هغه ورته وایي چې ردي مې خرڅ ورکړلې 2 صاعین یعنې 2 پیمانې مې ورکړې بصاع په تول باندې په یو صاع باندې مې ورکړې نو ورته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشتري فبيع بيعا آخر ثم اشتر به وایي دا خرڅ که دا ردي او بیا پرې نورې واخله او که دا وکړې نو دا به سود وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلا بالكيل لا مسمى من التمر هغه تمر چې تا سره دی یو ګودام دی دلته یو ډیری ده یو خرمن دی هغه دلته پروت دی او ته وایې چې ما سره دغه عمره دي دا واخله او دا زما خرما واخله او دا ډیران ما ته راکړه دا درمن ما ته راکړه دا ذخیره شوي ما ته راکړه دا ستا تلل شوي دي یو پرې ټول خلک پرې خبر دي چې ته دومره خرما لري خو هغه خرما چې هغه ډیری شوي دي او درمن شوی دی د هغې تیر ټول نه دی معلوم نو دا به نه کوې چې ته څومره په څومره باندې بدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا هم ربا ده دا کارونه به نه کوئ په دې باندې به یو په بل باندې به نه خبروئ په هر صورت باندې د ربا اخیستل د ربا کول نن د دنیا بازارونه ټول خلک دې ته یو معقوله بیعه وایي اما د دې معقولې بیع نه څومره بدي پرېوته څومره بدي ته اخیستل کېږي نن د یورپ او د امریکا ټول اقتصاددانان د دې دپاره یو څه معقولیت طرحه کوي اما د دې معقولیت دا دی چې د خلکو اسیرول دي د یوې اجتماع تنګول دي د خلکو ځورول دي د خلکو وینې څکل دي د بینک او د سړي د سرمایهدار او د غریب په مقابل کې تربګني او دشمني ده انقلابات ټول د همدې نه پیدا کېږي تکلیف د همدې نه پیدا کېږي نو ځکه الله وایي حل الله البيع وحرم الربا
دا د انسان د حکمت دپاره راغلی دي چې حلاله د بیع او حرامه د ربا. ځکه ربا حرامه ده چې ته په کور کې ناست کې یو شی واخلي یو جامې واخلي په 1 درهم باندې خرڅ کې په 1.5 درهم باندې حلاله ګټه دې ترې وکړه اوسۍ ده. هو که ته ورکړې 10,000 روپۍ یو چاته او بیا ورنه کال بعد ته 10,500 اخلي، دا 500 تا د کوم شي په مقابل کې واخیستلې. باید ته کار کړی وې، فکري کار دې کړی وې، فزیکي کار دې کړی وې، نور بدني کار دې کړی وې، تجارت دې کړی وې، منډې ترړې دې کړی وې، سوداګري دې کړی وې، بیا بعد د هغې نه که تا ته کومه ګټه راځي کمایي د لاس، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تڼاکې شي د مزدور لاس په خپلو هغه تڼاکو باندې ورمت د دې ورم شي او تڼاکې شي، تلک یده یحب الله ورسوله، د الله جل جلاله د دې سړي دغه تڼاکې د دې لاس دوست ګڼي، ځکه په خپله مزدورۍ او په خپله باندې پیدا کړي. په هر صورت باندې سود هغه لعنت دی چې په اسلام کې هم ډېر زیات خلک همدا کارونه کوي او نن د بازار ټول شیونه د سود نه خالي نه دي. ډېر احتیاط پکار دی، ځکه درته داسې راوړي چې د څومره ډنمارچونو نه، د څومره محصولاتو نه، د څومره ربحو نه، د څومره اکاونټونو نه تېرېږي او څومره ربحه پرې راځي. او بعضې سړی لا په خپله غواړي چې زه ځان ته کور واخلم، د 3 کوټو کور لرم، ولې 4 نه لرم چې زما ټول بچي پکې اوسېږي، ولې د 5 کوټو کور ونه لرم. حال دا چې د الله او د رسول سره جنګ کول دي او په دنیا باندې هم لیونتوب دی او په آخرت کې به هم الله جل جلاله لیونې پاڅوي او شیطان به همیش مسه کوي. شیطان به په سر باندې ناست وي، استاد به شیطان وي او د شیطان نه به هېڅ وخت خلاصېدلی نه شي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم